الله سبحانه وتعالى په دې آیت کریمه کې فرمایي فالصالحات قانتات. د نارینهو پر ښځو باندې په مجموع کې یو حق دا دی چې ښځه به د نر د حکم منونکې وي. فالصالحات قانتات، الله وایي صالحې ښځې حق ادا کوونکې ښځې د مړو هغه دي چې دوی قانتات تابعدار وي د خپلو مړو. حتی علما فرمایي ولو که په عبس حکم کې دی فیصله ورکړي په هغې باندې څه فایده مرتبه نه وي. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که په دې انسانانو کې یو څوک د دې حقداره وایي چې انسان ته څوک سجده ولګوي نو مړونه به د دې حقداره وایي چې معنی ورته سجدې ولګوي. مګر په دې امت کې الله سبحانه وتعالی د تعظیم سجدې هم منع کړي دي. د عبادت سجده خو هیچ چاته نه وروه په هیڅ وخت کې، مګر د تعظیم سجدې په تېرو امتو کې روا دي. حضرت یوسف علیه السلام پلار مور وروڼو ټول هغه ته سجده وکړه، دا د تعظیم سجده وه. ټولو ملایکه و آدم علیه السلام ته سجده وکړه، د تعظیم سجده وه. په دې امت کې الله پاک د تعظیم سجده هم حرامه کړې ده. رسول الله وایي که په دې امت کې یو چاته د تعظیم سجده روا وایي نو به میړه ته روا وایي، معنی به ورته سجده کړې وایي. ځکه چې په یو روایت کې دا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خاوندان ډېر حق لري. هغه حق یې داسې دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولو امرها ان تنقل من جبل اصفر الى جبل اسود ومن جبل اسود الى جبل ابيض كان ينبغي لها ان تفعل. که خاوند ورته وایي چې د دې تور غره ډبرې دا ویسه د دې سره غره ډبرې سره یې کښېږده، د سره غره ډبرې ویسه د سپین غره سره یې کښېږده. د غره په ډبرو په وړلو کې څه خبره شته؟ فایده شته پکې؟ هېڅ فایده هم نشته. علما فرمایي دا یو عبث شی دی. د رسول الله مطلب دا دی که میړه ښځې ته په یو عبث کار کې حکم ورکړي لا هم پر دې باندې اطاعت لازم دی، دا به اطاعت کوي. په یوه صورت کې په ښځې باندې د خاوند اطاعت لازم نه دی په کوم کار کې چې هلته نافرماني د الله وي. که په دغسې ځایګي کې بیا دې د خپل خاوند اطاعت وکړي ګناهکاره ده. ولې الله سبحانه وتعالی حکم داسې دی په دین اسلام کې لا طاعة للمخلوق فی معصیة الخالق. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د هیڅ یو مخلوق اطاعت پر چا لازم نه دی چې په کوم ځای کې د الله سبحانه وتعالی حکم تر پښو لاندې کېږي. نو د نارینهو حقوق پر ښځو باندې یو حق دا دی چې ښځه به کامل اطاعت د خپل خاوند کوي. الله سبحانه وتعالی فرمایي فالصالحات قانتات، صالحې ښځې قانتات تابعداره د خپلو مړو دي چې د خپل میړه تابعداري یې کول. دا یو حکم به درته استثنا کوي چې په ناروا کې بې تابعداري نه کوي ښځه، چې هر څونه یې لاس نیولی شي په هغه اندازه دې لاس ونیسي. دوم حق حافظات للغیب. دوم حق د خاوند پر ښځې باندې دا دی چې ښځه به د خاوند د پټو اسرارو حفاظت کوي. د ښځې او د خاوند تر مابین ډېر باریک باریک شیان شته. هېڅ ښځې ته دا روا نه ده چې د خپل خاوند پټ حالت بل چاته وښیي. که د خپل خاوند حالت بل چاته وویل نو دا د خاوند داسې نه چې یوازې د خاوند نافرمانه ده، بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زه د هغه چا سره ډېر بغض لرم. رسول الله وایي زه د هغه ښځې سره ډېر بغض لرم چې دا د کوره راووځي لمن پسې کشله کېږي د خپل خاوند احوال خلکو ته بیانوي، د خپل خاوند څخه شکایت کوي. بل حق د خاوند دا دی چې د خاوند پټ حال به دا پټ ساتي. د خاوند د مال حفاظت به کوي. په کور کې جنجال د میړو د معنی دي پر څه شي باندې پیسې چې مې بل ورځ راوړې هغه څه ولاک خبره هغه دې د وخته پر ګوتمۍ ولي، بیا قرآنونه ماخلي قسمونه ماخلي، بیا نو ورځي پلانکي کوټګر ته زموږ په کور کې پیسې ورکې سوي دي، ته خو د دې د رک را معلوم که پیسې هم لاړې ایمان هم سي بیایي، ته خو ورته دا میړو خو مې خوله راڅه بند نه سي. په دې کې څو سره اخته دا چې به سر مو ورک کړی دی، دا حق حقوق نه سره پېژنو بیا به نو دا کارونه در سره کېږي. بل حق د خاوند پر ښځې باندې دغه د مال د حفاظت دی. دې کور ته چې مال رالی په مکمله طریقه باندې بیا دا چوکیداري او حفاظت کوي. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. رسول الله وایي هر یو ستاسو چوپان او هر چوپان خپل رمې مسئول دی. رسول الله تفصیل بیان کړی دی، په دې تفصیل کې یوه جزیه دا ده والمرأة راعیة ومسئولة عن رعیتها. ښځه د خاوند پر کور باندې چوپانه ده، د دې څخه الله پاک په ورځ قیامت دې سوال کوي چې څنګه حفاظت یې کوه. دغه رقم د دې د اولاد د حفاظت مسؤوله ده. بل حق د خاوند پر ښځې باندې دا ده چې د اولاد حفاظت وکړي، ښه تربیه ورکړه، په ښه پاکۍ کې وروزه،
ښه اخلاق ور وښیه، د یخه یې وساته، د ګرمۍ یې وساته، د مار د لړم د مچانو د غماشو د میږانو یې وساته، ورته د بدو اخلاقو یې وساته، د بېدینۍ یې ور وساته. د اولادو حفاظت به یې کوي، د خاوند د ابرو د عزت حفاظت به کوي. یعنې دوه شان په مجموع کې دا د خاوند حق سو پر ښځې باندې، یو دا چې تابعداره به وي په حلالو روا کې، په مباحاتو کې، نه په حرام کې، او بل دا چې ښځه به د خاوند د ټولو شانو حفاظت کوونکې وي. بیا خاص کر په وخت کې د عدم حضور د خاوند چې خاوند د کوره ووتی، الله سبحانه وتعالی فرمایي نیکې ښځې کم صفتونه لري؟ قانتات، د مړو تابعداره دي. نیکې ښځې کمې دي؟ حافظات، ساتونکي دي د عزت د خاوند، د مال د خاوند، د اولاد د خاوند، د پټو اسرارو د خاوند، د کور د خاوند، للغیب. بیا خاص کر د خاوند د غیبوبت په حالت کې چې هغه غیب نه وي، چې هغه دلته هغه خپله حفاظت کوي. دروازه خلاصه پرېږدي، خاوند یې کور ته نسته، روینې راغلی د کوره څخه یې شان ویوړ. دا بلکل د ښځې نقصان دی. الله پاک ځینې پوښتنه کوي چې ولې دې د کور دروازه ایله پرېښوله؟ که ستا د کور دروازه بنده وای، روینې ستا کور ته څنګه دننوتې؟ دا خو تا دروازه نه ده تړلې چې ته خپل د خاوند د کوره سره لاوباله. بما حفظ الله، الله سبحانه وتعالی فرمایي بما حفظ الله. د بما حفظ الله معناګانې علماو ډېرې کړي دي. یوه معنا دا ده چې الله سبحانه وتعالی پر تاسې ښځو باندې د خپلو خاوندانو حقوق ځکه ایښي دي چې الله پاک ستاسې د حقوقو حفاظت کړی دی په خاوندانو باندې. بله معنا دا ده چې الله پاک جل وعلا په ښځو کې د حفاظت استعداد ایښی دی. حکمراني ښځه نسي کولی. نو ښځې د خپلو خاوندانو حقوق وپېژني چې څه حقوق دي. الله سبحانه وتعالی دې زموږ نارینهو زنانهو ته دا توفیق راکړي چې خپل حق حقوق وپېژنو او د خپلو حقوقو مراعات وکړو په هغه طریقه باندې چې الله سبحانه وتعالی کوم موږ ته د مراعات حکم راکړی دی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.